لذات. زما د دین اسلام محترمو معززو مسلمانانو، زمونږ او ستاسو په دې هدیره کې راجمع کېدل په دې خوفناک منظر او په دې خوفناک ځای کې چې دلته ځان له سړی هسې په ګبراهټ کې یریږي چې هدیره ده، داسې نه چې دلته راباندې چې شی حمله وکړي. هدیره ده، دلته یریږم، ځان له نشم تېرېدی. د دې دا نوم هم دومره خطرناک او خوفناک دی. نن ما او تا دلته ناست دي په داسې حالت کې چې د یو مسلمان رور د یو مشر جنازه م وکړه، د هغه اخرنی حق م ادا کړه، او په داسې موقع کې په دې هدیره کې ناست دي. د دې د وجې نه زما محترمو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا خبره په خپله ګوتمه باندې لیکلې وه: کفا بالموت واعظا. دا مرګ پوره یو نصیحت دی. که د دې مرګ په باره کې علما موږ ته تقریر ونه کړي، که د مرګ په باره کې علما موږ ته بیان ونه کړي، که معالم په دې باندې کتاب ونه لیکي، که معالم په دې باندې تاسو ته درس در نه کړي، کفا بالموت واعظا. دې مرګ ته زما او ستا کتل، د هغه جنازګانه زما او ستا دا مړی راوستل، په دې قبرستان کې دلته قبر کنستل، په خپلو لاسونو باندې دا دې قبر ته کوزول، دا منظر زمونږ او ستاسو دپاره پوره کافي او شافي دی د نصیحت دپاره. کفا بالموت واعظا. که ما ته عالم درس ونه کړي، ما او تا د مرګ دا منظر وګتل چې نن موږ خپل دا مشر، هغه مشر چې موږ په نازېدو، هغه مشر چې زمونږ سترګې به د ده په کتو باندې ښایسته کېدې، هغه مشر چې زمونږ ځای نیولی و، هغه مشر چې د هغه د وجې نه الله په موږ برکتونه راغورځول، هغه مشر چې زمونږ او ستاسو د راټولېدو یو ځای و، نن هغه مشر موږ په خپلو لاسونو دې خاورو ته ورکته کړه. که د دې په باره کې زه تاسو ته خبره ونه کړم، که معالم بیان ونه کړي، که معالم تقریر ونه کړي، زما محترمو دا منظر زما او ستا دپاره پوره نصیحت دی. او بیا زما او ستا په دې هدیره کې ناسته، دا هسې خوفناک منظر دی. یو داسې منظر چې هدیره کې ناست، خوا کې قبرونه، دا زما قبر دی، دا ستا قبر دی، دا مې د پلار قبر دی. نن خو موږ داسې وایو چې یاره دا د پلانکي قبر دی. زما محترمو په دې هر قبر یې موږ ته دا لیکلي دي چې دا زموږ او ستاسو قبر دی. سبا به دلته داسې خلک ناست دي چې د هغوی به زموږ په باره کې وایي چې دا د پلانکي قبر دی. د دې د وجې نه زما محترمو قرآن کې الله رب العالمین فرمایي: وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. ای نبی ته نصیحت وکړه، ځکه دا نصیحت مؤمنانو ته فایده ورکوي. مؤمنانو ته نصیحت باندې د هغوی ایمان زیاتې کېږي، د هغوی په ایمان کې اضافه راځي. یو طرف ته مؤمن ته په عام نصیحت باندې د هغه ایمان اضافه کېږي، هغه ته فایده ورکوي. بل طرف ته زما او ستا داسې منظر چې په مقبره او په هدیره کې ناست داسې حالت کې یو عالم وعظ کوي. زما محترمو دا خو ډېر د یارې منظر دی، او دا د دې لپاره کېږي چې زما او ستا په دې نفس کې کوم غفلت د دې دنیا د وجې نه راغلی، هغه غفلت ما او تا دلته لرې کړو. د صحابه کرامو طریقه وګورئ. ای صحابه کرام هغه خلک وو چې د عملونو غرونه په دې دنیا کې ودرول، په داسې حالت کې الله لورل. د هغوی د مرګ منظر که درته وویم، زما او ستا غفلت که درته وویم، ما او تا سره د دې چې هېڅ عمل نه لرو، هېڅ عمل هم نه دی کړی، که کوم یو مات ګوډه عمل کوو، هغه هم زما او ستا د دې ګناهونو د وجې نه موږ تباه و برباد. سره د دې چې د نیش عمل د وجې نه زما او ستا د مرګ نه څونه غفلت اړوله زما او ستا ذهن ته دا خبره نه کوزېږي چې ما او تا به یو ورځ دلته مرو. که زمونږ صحیح ایمان وی په مرګ باندې، زما دې د الله په ذات قسم چې موږ به د دې مرګ دپاره واقعیتا په حقیقي معنو سره تیارې کړې وې. سره د دې چې زمونږ اعمال نشته، زمونږ غفلت ته وګوره. صحابه کرام چې د عمل غرونه یې ودرول، دومره عمل یې وکړه، دومره عمل یې وکړه، الله یې داسې خوشحاله کړه. قرآن کې ما او تا ته د هغه د بشارت زیری راکړه. الله وایي: رضي الله عنهم ورضوا عنه. زه د صحابو نه په ژوند کې راضي یم. صحابه کرام سره د دومره اعمالو چې محمد رسول الله په نوم باندې یو صحابي ته زیری ورکړی: ابوبکر فی الجنه، ابوبکر ته په دنیا کې جنتي، عمر فی الجنه، عمر ته په دنیا کې جنتي، عثمان فی الجنه، عثمان ته په دنیا کې جنتي. هغه خلک که د هغه د مرګ د هغوی د مرګ منظر مې درته وویل. ای زما محترمو یو طرف ته اعمال وګورئ، بل طرف ته د مرګ نه یره وګورئ، خپله موازنه وکئ. یو طرف ته زمونږ اعمال وګورئ، بل طرف ته زمونږ او ستاسو د مرګ نه یره وګورئ. ای زما محترمو د مرګ نه یره شته؟
راشه د صحابه کرامو منظر درته ویم. مشکات کې حدیث دی جلد اول کې د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک راځي لما وقف على قبر کله چې عثمان رضی الله تعالی عنہ په لار روانو او یو قبر به ولیدل بکا په جړا بشو بکا سترګونه به اوښکې روانې شوې دومره به وجړل حتی یبل لحیته تر دې چې دا ګیره مبارکه به د اوښکو نه لمدل شي. زما استاد سترګه کې اوښکې نه راځي په هدیره کې ناست زما محترمو د دې قبر نه به دومره ویرېدل قبر به چې ولیدل د سترګو نه به اوښکې روانې حتی یبل لحیته دا ټوله ګیره به یې لمده که په اوښکو الله ته به یې دومره وژړل. عمل ته وګوره دا هغه عثمان دی چې د تبوک په غزا کې د الله رسول ورته ویلي چې عثمانه جنت دې په پیسو واخیستل جنت دې په بیه واخیستل. دا هغه عثمان دی چې د الله رسول ورته ویلي عثمان فی الجنه عثمان په دنیا کې جنتي. دا هغه سړي ذکر درته کوم سره د دې چې دومره خوشخبرۍ د الله رسول ورکړي وي خو چې قبر ته به ودرېدل حدیث کې راځي لما وقف على قبر چې په قبر به ودرېدل قبر به ورته مخکې ته ودرېدل بکا په جړا به شو بکا د سترګو نه به یې اوښکې روانې شوې حتی یبل لحیته ګیره به یې لمده شوه. ملګرو ورته وایي چې عثمانه ما یبکیکه دا ولې جاړې دا څه شی تا جړئ ته خو چې د الله د رسول سره په مجلس کې ناست دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جهنم ذکر کوي نه جاړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنت ذکر کوي نه جاړي د الله رسول د قبر د عذابونو ذکر کوي نه جاړي د الله رسول د قیامت ذکر کوي ته نه جاړي چې قبر وګوري بیا جاړي ولې. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ورته یو خبره وکړه زما محترمو زمونږ او ستاسو د دې دنیا د لذتونو د پرې کولو دپاره د دې دنیا د غفلت د ختمولو دپاره د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا خبره کافي ده خو که موږ داسې په زړه په تخته باندې ولیکله لکه څنګه چې عثمان غنی رضی الله عنه لیکلي وه وایي ما د الله د رسول نه اورېدلي دي زه به ولې دلته نه جاړم زه به ولې د قبر په کتو نه جاړم ما د الله د رسول نه اورېدلي چې د الله رسول فرمایلي چې ان القبر اول منزل من منازل الاخره دا یاد وساتئ دا قبر خو به ما او تا ته هسې د خاورو یو ډېری ښکاري وان القبر اول منزل من منازل الاخره دا د آخرت د پیلنۍ پوړو نه پیلنۍ پوړۍ ده د آخرت په پوړو کې پیلنۍ پوړۍ ده فان نجا منه فما بعده ایسر که څوک په دې قبر کې کامیاب شو اعمال یې ښه کړي دې قبر کې الله کامیاب کړو فما بعده ایسر د الله رسول فرمایي وایي د دې نه پس آسان منظر دی الله به ورته بیا نور معاملات ډېر آسان کړي د محشر منظر به ورته نور هم آسان شي الله به جنت ته داخل کړي خو که چېرته وان لم ینجو په دې قبر کې نجات مونده کړه د الله د قوانینو موافقې زندګي نه یې وتېره کړې د محمد رسول الله د سنتو برابرې زندګي نه وتېره کړې بغاوتونه یې کړي د الله نافرمانیان یې کړي وي او په دې قبر کې دته نجات میلاو نه شو فما بعده اشد منه ای د الله رسول وایي فرمایلي دي ګوره دا قبر خو بیا ډېر آسان دی د دې نه پس زندګي د دې نه نور هم سخته ده وایي د الله رسول دا خبره کړې ده د دې د وجې نه جاړم چې دا قبر د آخرت د پوړو نه پیلنۍ پوړۍ ده او بیا یې ویلي چې ما د الله د رسول نه اورېدلي وو چې ما رأیت منظرا قط الا والقبر افزع منه ما په دنیا کې او په آخرت کې داسې یو ځای نه دی لیدلی داسې یو حالت او داسې یو منظر مې نه دی لیدلی چې مګر قبر د هغې نه سخت د ټولو منظرونو نه د ټول نه سخت منظر چې کوم دی هغه دا قبر دی. زما محترمو ما او تا ته خو هسې ګپ شپ ښکاري په والله د صحابه کرامو تاریخ راوچت کړي کومه واقعه به درته بیان کړم هغه د عمل غرونه چې کړي هغه دومره عمل یې چې کړی چې الله ورته ویلي رضي الله عنهم ورضوا عنه الله وایي زه په دنیا کې د دې صحابه کرامو نه راضي یم هغه د عمل د غرونو د وجې نه چې الله رب العالمین قرآن کریم کې د هغوی ایمان موږ ته معیار وګرځه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا زما بندګانو که د صحابه کرامو د محمد رسول الله د ملګرو په شانتې ایمان راوړو نو کامیاب وي هغه د عمل غرونه چې کړي د مرګ په وخت کې د هغوی هدف ابن قدامه رحمه الله وایي درې قسمه حالات دي د مرګ په وخت کې درې قسمه خلک دي یو قسم هغه خلک دي چې د دې مرګ دپاره خواهش لري چې یاره دا مرګ ما ته راشي زه مړ شم د الله خواله ورشم خو دا هغه اعلی درجه ده دا ډېر کم خلک دي دا هغه خلک دي چې انبیا عملونه یې کړي الله په ژوند کې راضي کړی خواهش لري چې د الله ملاقات ته ورشم او الله دا نعمتونه زما په نصیب کړي
دویم قسم هغه مرتبه ده چې یو سړی نیکي عمل یې کړی خو لیکن د دې عمل په بنا باندې بیا د الله نه یریږي او وایي چې داسې نه الله مې راونیسي نو د دې د وجې نه دویمه دا مرحله ده چې د الله نه یریږي خو لیکن درېیمه هغه مرحله ده دا هم ګزاره حاله ده هغه اعلی نه ده دا هم ګزاره حاله ده درېیمه هغه مرحله ده چې نه د مرګ نه یریږي او نه مرګ دپاره تیاری کوي او همدا مسلسل د خپل ژوند یې په ګناهونو کې اخته کړی نو زما محترمو دا ډېره خطرناکه مسله ده ګورې دا ډېر خطرناکه مرحله ده الله دې ترې موږ وساتي نو د دې د وجې نه خبره مې دا کوله صحابه کرام سره د ډېرو اعمالو د مرګ نه څونه یېرېدل د مرګ په وخت کې د هغوی د ژړا منظر د ابو هریره رضی الله تعالی عنه مبارک راځي چې کله دته مرګ راغلی ذوالقدن یې شروع شو بکا په ژړا یې شروع وکړه ژړلي ښځه بچي ورته راټول دي خپل خپلوان ورته راټول دي ورته وایي ابو هریره ما یبکیکا ولې ژاړې څه شی دې ژړئ کور پسې خپئ دنیا پسې خپئ بچو پسې خپئ مال دولت پسې خپئ د مرګ نه یریږي ځکه روانې څه شی پسې ژاړې ابو هریره رضی الله تعالی عنه سره د دې چې دا هغه صحابي دی په ټولو صحابه کرامو کې د ټولو نه زیات احادیث د الله د رسول نه دې امت ته ابو هریره رضی الله تعالی عنه را رسولي دي ابو هریره هغه صحابي دی چې د حدیثو د زده کړې دپاره د محمد رسول الله په مدرسه کې ناس لوږې تندې تېرولي تر دې چې دومره لوږه به پراله بېهوشه به شو بېهوشه حدیث کې راځي بخاري مسلم کې حدیث دی امام نووي په ریاض الصالحین کې راوړی دی ابو هریره رضی الله تعالی عنه وایي کله ناکله به زه په مدرسه کې ناست وم دا لوږه به راباندې دومره راله دومره به وږی شوم انسان یم د برداشت نه به بهر شوه اخر وجود دی خوراک غواړي خوراک به نه میلاوېدل دومره به وږی شوم چې بېهوشه به شوم کله ناکله مې وین کنت لاشد الحجر على بطني کله ناکله به مې کاڼي راواخیستل او په دې خېټه به مې وتړل او زور به مې دې خېټې ته ورکړ چې یاره د دې کاڼو په وجه باندې کېدی شي دا خېټه لږه دننه شي لوږه کمه شي وایي کله به خبره د دې نه برداشت نه بهر شو راپاڅېدم او دا خېټه به مې په دې ځمکه باندې کېښوستله او زور به مې کوو د دې دپاره چې زما لوږه ختم شي دا د هغه صحابي واقعات درته وایم چې د الله د رسول په صحبت کې دومره لوږې وررسېدلي دا د هغه صحابي واقعات درته وایم چې ما او تا ته د محمد رسول الله ښکلي مبارک ښایسته او مزیدار او مزین سنت را نقل کړي دي دا د هغه صحابي د مرګ واقع درته وایم د ابو هریره رضی الله تعالی عنه د ده په باره کې راځي چې کله ناکله به دومره وږی شو چې دا به د الله د رسول د حجرې خوا ته بېهوشه پرېوت خلک به تېرېدل د په سټ به خپه کېوسته او دا وایي خلکو به زما په سټ ځکه خپه کېوسته ویرا انی مجنون دا خیال به یې کوو چې زه لیونی یم ګینې زه پاګل یم الان کې وما بي من مجنون زه لیونی نه وم لوږې راخیستې وم لوږې تنګ کړی وم د لوږې د وجې نه به په ځمکه راپرېوتلم او بېهوشه به شو نو خلکو به دا ګمان کوو ګینې که دا لیونی دی نو دا ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې وفات کېدل ژړا شروع کړه خلکو ورته ویلې چې یا ابو هریره ما یبکیکا څه شی دې ژړئ ولې کور پسې خپئ بچو پسې خپئ دنیا پسې ژاړئ وایي نه زه ژاړم په دې چې سفر ډېر اوږد دی او ما سره زادیره ډېره کمه ده ما سره د سفر سامان ډېر کم دی د دې مثال داسې دی چې دې خبره باندې موږ پوه شو زړه ته هم پوه شي یو سړی کراچۍ ته روان دی او ده سره په جب کې 10 روپۍ دي نو دا په دې 10 روپو کراچۍ ته رسېدی شي ابو هریره رضی الله تعالی عنه وایي سفر راته ډېر اوږد دی خو پیسې را سره لږې دي اعمال مې کم دي نه داسې یقین مې نشته دی چې په دې اعمالو به ما الله کامیاب دا هغه صحابي چې دا فضایل یې درته ما بیان د ابو دردا رضی الله تعالی عنه واقعه کې درته ویم د مرګ په وخت کې داسې حالت و ابو دردا رضی الله تعالی عنه هم د مرګ په وخت کې ژړلي صحابه کرام ملګري کوروالا ورته وایي چې ابو دردا ولې ژاړي ته خو د الله د رسول ملګری پاتې شوی ولې ژاړي ولې خپئ دنیا پسې خپئ هغه هم ورته دا جواب ورکړ وایي الله رب العالمین چې موږ پیدا کړي نو څه کسان یې د جنت دپاره او څه د جهنم دپاره ما ته په دې کې پته نشته دی چې الله به زه په کومو خلکو کې رانیولم هغه موټو کې به رانیولم چې هغې نه خلک د جنت پیدا کړي که هغه موټي کې به رانیولم چې د هغې نه خلک د جهنم دپاره پیدا کړي زما محترمو د عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه واقعه کې درته ویم
د ده په باره کې راځي چې کله د مرګ وخت نږدې رالی په ژړا شي بچو ورته وویل یا بتاهو ای بابا جانه ای پلاره ولې ژاړې زه د تا نه یو تپوس کول غواړم د خپلو بچو ته څه نصیحتونه وکړو څه وصیتونه وکړو چې بچو که زه مړ شوم داسې وکئ داسې وکئ داسې وکئ که زه مړ شوم نو داسې وکئ څه نصیحتونه ورته وکړو او بیا ورته وویلې چې ای زما بچو په ما 3 قسمه حالات راغلي دي یو قسم هغه حالت و چې په هغې کې ما د محمد رسول الله سره د ټولو نه زیات نفرت ساتلی دویم قسم هغه دور و چې ما د الله د رسول په ذات باندې الله زما اسلام زړه ته کوز کړ او د الله د رسول سره مې مینه پیدا شوه په هغه مې ایمان کړو د هغه ملګری وم ایمان معیار مې برابر و که په هغه وخت کې ما له مرګ راغلی وی زه به الله ډایرکټ جنت ته داخلولې او اولني وخت کې چې زما د الله د رسول سره دشمني وه بدې مې شو د هغه په قتل حریص وم خواهش مې لرل چې قتل یې کړم که په هغه وخت کې ما له مرګ راغلی وی ډایرکټ به جهنم ته تللی خو شکر دی چې الله په هغه وخت کې مرګ رانهوسته او الله په هغه وخت کې مرګ رانهوسته چې د الله د رسول سره ومه چې کله د الله رسول وفات شو درېیم قسم وخت راباندې هغه راغلی چې فتنې راغلې موږ ته څه امور راوسپارلی شو موږ مشران شو داسې نه چې په هغې کې د موږ نه خیانت شوی او الله هم د هغه خیانت په بدله کې راونه نیسي نو دا خبرې وکړې چې دا 3 حالت په موږ راغلي بیا ورته بچو ویلې عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه ته چې ای پلاره تا خو به ویلې چې زه غواړم چې داسې سړي سره میلاو شم چې د هغه ذوالقدن شروع او تپوس دې وکړم چې یاره د دې ذوالقدن څه حالت دی عبدالله ابن عمرو ابن العاص ده به په ژوند کې دا خواهش لرل چې زه داسې یو کس سره میلاو شم چې د هغه ذوالقدن شروع د مرګ حالت یې تپوس دې وکړم چې څه حالت دی ما ته لږ د دې ذوالقدن دا سخته ووایه نو بچو ورته ویلي چې تا خو به دا خبره کوله اوس راته ووایه چې په تا ذوالقدن شروع دی څه حالت دی هغه ورته وایي وی زما بچو په ما داسې حالت دی لکه چې غر زما په سر باندې پروت او زما سه د دې ستنې په دې ورکوټي سوري کې لږه لږه راوځي داسې روانه ده او داسې حالت دی چې یو څانګه د غنو ډکه زما وجود ته داخله شي او په هر څانګه کې غني پرتي او هرې غني سره زما رګونه ولګېږي او بیا سړی بره راښکاږي د ښکته د یخپو د طرف نه په دې سر باندې راښکاږي نو ده ته به څه تکلیف وي داسې حالت ما ته شروع دی د ذوالقدن په حالت کې زما محترمو ډېر ښه حالت دی دې حالت ته زمونږ او ستاسو مخ کېدل دي دې منظر ته زما او ستا راوتل دي د دې د وجې نه د صحابه کرامو په باره کې راځي امام دارمي یو روایت راوړی دی د ابوهریره رضی الله تعالی عنه د هغه نه چا تپوس وکړو په یو جنازه کې چې دا د چا جنازه ده وایي دا زما جنازه ده ستا جنازه ده وایي که خفه کېږي بیا زما جنازه ده نو معنا په دې کې دا پرته وه چې هر صحابي به د بل جنازې ته خپله جنازه ویله که نن دا روان دی وإذا عملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها مهمول كچرته نن تا په خپلو اوږو د بل چا جنازه اوچته که فاعلم بأنك بعدها محمول ای مسلمانه تا ته وایم پوه شه د دې جنازې نه پس تا ورتګ دی ته به د دې په اوږو باندې بیا روان نو د دې د وجې نه دې سخت منظر ته زمونږ او ستاسو مخامخ کېدل دي د محمد رسول الله اخرني حالات کې درته بیان کړم نو محمد رسول الله په اخرني حالاتو کې موږ او تاسو ته دا خبر را کړی دی چې غافله مؤمنانو داسې نه چې ګورې غفلت په تاسو راشي دې مرګ ته خامخا تیاری کوئ عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د الله د رسول د مرګ وخت نږدې رالی او ذوالقدن یې شروع نو د الله رسول زما په غېږ کې پروت و د الله د رسول سره خوا کې یو پیالۍ پرته وه د الله رسول به په هغه پیالۍ کې لاس کته کړه او هغه لاس بیا په دې سر باندې راښکل او امت ته ویلي چې امته لا اله الا الله ان للموت لسکرات ای زما غافل امته زما دې د الله په ذات قسم نشته دی لایق د عبادت مګر هغه یو الله ان للموت لسکرات دې مرګ دپاره ډېرې سختیانې دي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي ما به مخکې دا ګمان کو چې دا ذوالقدن په چا سختېږي او دا سخت منظر په چا راځي ګینې دا سړی به ګناهګار وایي چې کله ما د محمد رسول الله د ذوالقدن سختي ولیدله چې زما او ستا خوږ نبي د ذوالقدن په حالت کې څومره سختي سره مخ دی څومره مشکل حالت کې دی چې اوبه راخلي خوله ترې روانه ده په سر باندې راښکاږي او بار بار امت ته وایي لا اله الا الله ان للموت لسکرات
خبردار د دې مرګ دپاره ډېرې سختې دي. نو وایي چې کله ما د محمد رسول الله ذوالقدن ولیدل نو به زما هغه ذهن کې چې کوم اشکال و هغه ختم شو چې ګینې دا منظر په هر چا باندې راځي. مرګ ویلی کېږي هم دې سخت شي ته، مرګ ویلی کېږي هم سخت منظر. زما محترمو ته د مرګ دپاره تیارې پکار دي. دا تیارې په داسې حالت کې نه کېږي چې ما او تا دلته په قبرستان کې ناست عرضي غونته کې یو ایماني حالت جوړ کړو چې یاره نصیحت ښایسته وشو، واقعیات ښایسته بیان شو، په زړه یې اثر وکړه چې باروز بیا مغه شانتې زندګي نه. زما محترمو دلته عزم وکړئ، په دې قبر کې به تپوسونه کېږي او هغه تپوسونو جوابونه به ما او تا داسې نه ورکوو چې چاته زباني یادي. هغه سړی به د دې تپوسونو جوابونه ورکوي چې د چا عمل ښایسته وي. حدیث کې راځي چې کله مړی په دې قبر کې کېښوستلی شي او خپلوان ترې روان شي نو ملایکې دې قبر کې کښېني، درې تپوسونه ترې وشي. تپوس ترې کوي چې من ربک، ای مړیه ته خو راغلې زموږ منظر ته، دا راته ووایه رب دې څوک دی، په دنیا کې دې د چا بندګي کوله، چا ته دې سجده لګوله، د چا نه دې مدد غوښتل، د چا عبادت دې کو، د چا په نوم به دې نظر او نیاز او منښت دې کولې، د چا دپاره دې بندګي کوله، دا راته ووایه. من ربک، دنیا کې دې رب پېژندلی. زما محترمو خپله زندګي تلی، دا خپل عمل تلی د دې قبر دې ژوند سره چې ما او تا نه تپوس وکړي من ربک، رب دې څوک دی، ما او تا په دنیا کې رب پېژندلی، ما او تا د رب نه خبرې چې رب چاته ویلی کړي، ما او تا د رب صفات پېژندلي، د هغه رب په کلام هم ځان پوه کړی، د هغه رب خبرې په خپل عمل کې راوستلي، دا خبرې د خپل عمل سره وتلی، بیا به دا خبرې فایدې درکوي. ګینې هسې ویل دي، هسې اورېدل دي، هېڅ فایده به در نه کړي. نو په دې قبر کې به پیلنی تپوس کېږي من ربک، ای بنده وایه رب دې څوک دی، د چا بندګي دې کوله. دویم تپوس به ترې کېږي چې ما دین وکړه، دین دې څه شی دی، په کوم دین دې عمل کړی دی، د کوم دین پیروکار وې. زما محترمو ما او تا دې خپل وګورو د کوم دین په کوم دین باندې عمل کوي. زما استاد ژوند طریقې رواجونه قسمه قسمه اوچتېدل پاسېدل سملاستل خادي مړي آیا د دین اسلام موافق دي؟ که د دین اسلام موافق دي نو دې قبر کې به جواب ورکړي، او که د اسلام موافق نه خپل عمل او زندګۍ ته وګوره نو چې ته په دنیا کې چاله جواب نشي ورکوی چې دا د اسلام موافق نه دي، په قبر کې به څه ورکړي. زما محترمو قسم په الله مونږ په نوم مسلمانان زمونږ او ستاسو مړي د رواجونو نه ډک، مونږ په نوم مسلمانان زمونږ او ستاسو اخترونه د رواجونو نه ډک، زمونږ او ستاسو رهن زندګي زما محترمو د رواجونو نه ډکه ده. دا ختم کړئ د دین اسلام بغیر د تکلف او ساده او اسانه زندګي شروع. نو دغه شانتې بل به تپوس کېږي چې من نبیک، په بعضې روایاتو کې راځي چې ما تقول فی هذا الرجل، دا هغه سړي په باره کې څه وی الذي بعث فیکم، چې په تاسو کې الله را لېږلی. محمد رسول الله په باره کې دې څه خیال دی؟ نو که چېرته دا صحیح زندګي تېره کړي مؤمني نو دې قبر کې ووایي چې محمد رسول الله خو الله موږ ته نبي را لېږلی او موږ په ایمان راوړي. خو دا به هله وایي چې کله ژوند د محمد رسول الله د ژوند موافق تېر کړي، دا به هله وایي چې کله شکل د محمد رسول الله د شکل موافق جوړ کړي، دا به هله وایي چې کله خادي د محمد رسول الله د خادي موافقه کړې وه، دا به هله وایي چې کله مونځ د محمد رسول الله د مونځ موافق کړی و. هسې په لوبو او هسې په دعوو کار نه کېږي. ای زما محترمو موږ د اسلام دعوې ډېرې کوو، والله عمل هم ډېر لږ دی، د اسلام موافق اعمال موږ کې ډېر لږ دي. د دې د وجې نه د خپل معاملات، د خپل په کېناستل پاسېدل، د خپل عبادات، د خپل خوراک، د خپل څښاک، د خپل مړي ژوندي د اسلام د محمد رسول الله او د الله رب العالمین د قوانینو موافق. نو چې هر کله یو مؤمن مسلمان د دې دریو سوالونو جوابونه په دې قبر کې ورکړي نو ملائک به یو بل تپوس ضمني ته ورسره وکړي. هسې ضمني ملائک به ورته وایي چې تا خو ډېر ښایسته جوابونه ورکړه، دا راته ووایه چې دا جوابونه درته چا وښودل، دا دې څنګه ورکړه، دا دې څنګه ملائکو ته صحیح جوابونه ورکړه. دا به ورته یو خبره کوي، وایي قرأت کتاب الله وآمنت به وصدقت به، ما په ژوند کې د الله کتاب لوستلی و، زه چې په دنیا کې ما د الله د کتاب سره مینه وه، ما د الله کتاب ته خپل بچي کېنولي وو، ما د قرآن تلاوت کو، ما د قرآن په احکاماتو عمل کو، ما د قرآن موافق خپله زندګي تېره کړې وه، په قرآن کې چې ما ته څه ویلی شوي وي ما د هغې موافق خپله زندګي تېره کړې وه، ځکه مې دا جوابونه ورکړل. د دې د وجې نه زما محترمو د دې قبر ته د جوابونو دپاره په دنیا کې تیارې هغه عمل دی، عمل
هغه عمل دی. عمل ویلی کېږي دا خپل وجود، دا خپل نفس، دا خپل مال، دا خپل هر څه د الله په بندګۍ کې صرف کول. د نن نه چې د دې اراده وکړو په صحیح طریقې باندې، دعا به په قبر باندې کوو، الله دې اجر درکړي.